اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې زمون ټول کتونکي به په خیریت سره وي. کم کسان چې پس تکلیف کې وي الله یې د هغې تکلیف لري کړي، څوک چې په بیماران وي هغوی له الله شفا ورکړي، که څوک قرضدار وي الله دې د قرض خلاص کړي، او که څوک بې ګناه بندیان وي یا په خپله بندیان وي یا رشته دار بندیان وي نو الله رب العزت دې هغه د هغه قید نه د هغې نه خلاص کړي. ګرانو کتونکو ستاسو دپاره زه ډېر بهترین اعمال په خپل چینل راوړم او الحمدلله تاسو یې ټول خوښوئ. نن چې کوم دی کوم عمل ما تاسو دپاره راوړی دا ډېر بهترین عمل دی او ډېر اسان هم دی او د هر انسان ضرورت هم دی. دا نن چې کوم عمل دی دا د په تسبیح باندې د استخارې عمل دی چې په تسبیح باندې به استخاره څنګه کې. یو خو زمونږ مسنون استخاره ده چې کوم د حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده، هغه 3 شپې او یا 7 شپې کول دي او هغه دعا ویل دي. خو بعضې وخت کې داسې مسله پیښه شي چې خلک وایي چې موږ سره 3 شپې یا 7 شپې یا 1 شپه موږ سره ټایم نشته، خو زر موږ د دې مسلې رزلټ غواړو چې د دې مسلې رزلټ موږ ته زر میلاو شي. نو داسې خلک پکې چې مثال لکه एकदम څه مسله شي د 2 شپې د استخارې هغه طریقه کار چې کوم مسنون استخاره ده اوس سره ټایم نشته. اوس به تاسو وایئ چې هغه مسنون استخاره ده خو د هغې نه هغه مسنون ده، سنت ده، د حضور السلام نه ثابت ده، خو دا کوم استخارې چې کوم دي دا هم د نیکانو خلکو نه زموږ د اولیاء کرامو نه هغې نه ثابت دي. نن چې زه تاسو ته د کوم استخاره په تسبیح باندې ښیم دا ډېر اسانه ده او ډېر مجربه ده. خو دې کې خبره دا ده چې ګورئ زما ویډیو به تر اخره پورې ګورئ او بل زمونږ یوټیوب چینل چې کوم دی دا به لازم سبسکرایب کوئ چې زمونږ نور وظایف چې کوم دي هغه تاسو نه خطا کیږي نه. خجی استخاره خلک څه دپاره کوي؟ استخاره خلک دې دپاره کوي چې نکاح دپاره یا د رشتې دپاره یو سړی دی چې هغه یو ځای کې رشته کول غواړي د خپل بچي دپاره او هغه وایي چې یاره دا استخاره زه وکړمه چې دغه رشته به صحیح وبشي که وبه نشي، یا کوژدنه یې که نه یا داسې واده یا چېرته کور اخلي داسې یو مسله راغله एकदम نو د کور دپاره یو کاروبار دی چې هغه بالکل هغه کاروبار ایمرجنسي کې یا جلدۍ کې سړي ته میلاویږي. اوس د سره د استخارې ټایم نشته یا هغه سړی وله موقع نه ورکوي او دا وایي چې ما ته زر پته ولګېږي. نو زما د یو ټکي ته تاسو غوږ ونیسئ، ډېر اسان کار دی خو لکه زما اکثر د داسې کسانو نه زه ډېر په تکلیف کې کېږم، په عذاب کېږم چې هغوی زما د ویډیو د کتو نه پس هم ما ته زما خپل پښتانه رونه هغه ما ته بیرته ټلیفون کوي چې هغه څنګه ده څنګه نه ده. زما اردو کمزوری ده نو که د اردو والا ما ته ټلیفونو کې څه مسله نه جوړېږي، خو پښتو خو زه بالکل ستاسو په شان د ساده پښتو وایم، مشکل الفاظ به کې نه استعمالوم. خجی د دې استخارې طرف ته راځو چې په تسبیح باندې به استخاره څنګه کې. استخاره طریقه دا ده چې یو خو به دا وکړي چې اودس به وکړي او پاکې جامې به واغوندي، خوشبو به ولګوي او دا تر 4 یا د 5 منټو عمل دی. نو هغې دپاره به دا تنهایی مکمل خاموشۍ ته چې بالکل تنهایی ځای ته لاړ شي هلته به کېږي چې هلته کېناستو نو تسبیح به راوالي، داسې د 100 دانو تسبیح به راوالي او دا به ورسره نو هغه ځای کې به کښېني. لاول به یو ځل درود ابراهیمي ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. چې دا یې ووایي نو بیا به 21 ځل 21 ځل سوره اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله سره دا به 21 ځل ووایي. چې کله یې دا وویله نو بیا دې ته زما دغه ته غوږ شئ، یو ځل درود شریف 21 ځل سوره اخلاص یعنی قل هو الله احد او بیا دې د هغې نه پس بیا یې درود شریف وایي، بیا دې به دې تسبیح باندې دا دم دی کی. چې کله دا دم که نو دا تسبیح چې د کوم ځای نه شروع شوي دي ته په غور وګورئ نو د دې ځای نه به په توکل باندې لکه دې ځای کې به بس دومره دانې به ترې راونیسي یا ډېر رانیسي. دا چې کله ترې راونیولې نو دا به شروع کی بسم الله خیره و شره. یو دانه په بسم الله لې، یو په خیره باندې اړي، یو په شره باندې اړي. بیا بسم الله
خیره و شره بسم الله خیره و شره بسم الله خیره و شره بسم الله خیره و شره بسم الله خیره و شره بسم الله خیره خیره باندې ختم شوي. نو که دلته ستا دا تسبیح په بسم الله باندې ختم شوي نو اخري دانه بسم الله راغی نو مطلب دا دی چې دا کار تا دپاره مناسب دی او بالکل وې کا. که خیره باندې راغی نو دا مطلب دا دی چې دا انتهایی بهترین دی، ډیر زبردست دی او بالکل دې کې تا دپاره فایده ده. او که شره باندې اخري ټکی راغی نو دې دا مطلب دی چې دا کم کار یا رشته یا کاروبار یا کور هر څه مسله چې تا خپل ذهن کې نیولي او د دې صورت اخلاص او د دې وظیفې دا کم چې دی د دې دمولو په ټایم کې تا په ذهن کې کم مسله نیولي چې دې دپاره کوم نو که په شرحي باندې راغی نو مطلب دا دی چې دا کار مه کوه او دا نقصان دی، دا تا دپاره فایده به دې کې نشته. نو دا یو ډېر بهترین عمل دی. دا بالکل د زر د یوې خبرې د نتیجې دپاره چې که ته وایې چې زر زه به دې خبرې په نتیجه باندې ورسم نو دا عمل ډېر بهترین دی. او که څوک مسنون طریقه کول غواړي، کومه سنت طریقه چې د حضور علیه صلات وسلام نه د هغه کول غواړي نو هغه هم بالکل کولی شي. د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکوئ. د الله پامان.